د بنگلاديش سفر لپاره د یوازینی ټیسټ او درې اړخیزه شل اوریزه لوبو لوبډلې اعلان شوې. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستړي مشئ، تاسو ګورئ دا وخت طارق کلیک یوټیوب چینل. د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په بنگلاديش کې د یوازینی ټیسټ او د درې اړخیزه شل اوریزه سیالیو لپاره لوبډلې اعلان کړې چې په دغه لوبډلو کې د ټیسټ لپاره 15 او درې اړخیزه شل اوریزه سیالیو لپاره 18 لوبغاړي غوره شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر انډیمورس د مجاهد زدران په ملتیا نن په یو خبري ناسته کې د هغو لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه کوي او د غراز د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې لوبډلو ترمنځ په درې اړخیزه شل اوریزو لوبه کې ګډون لري. د بنگلاديش پر وړاندې د یوازینی ټیسټ لوبې لپاره په لوبډله کې احسان الله جنت، جاوید احمدي، ابراهیم زدران، رحمت شاه، حشمت الله شاهدي، اصغر افغان، اکرام علي خیل، راشد خان، محمد نبی، قیس احمد، سید احمد شیرزاد، یمین احمدزی، ظهیر خان پکتین، افسر زازی او شاپور زدران شامل دي. د شل اوریزو لوبو لپاره بیا په لوبډله کې راشد خان، اصغر افغان، محمد نبی، حضرت الله زازی، نجیب ترکی، رحمان الله گربز، مجیب الرحمن، شفیق الله شفق، نجیب زدران، شاهد الله کمال، کریم جنت، گلبدین نائب، فرید احمد ملک، شرف الدین اشرف، فضل نیازی، دولت زدران او نویل حق شامل دي. هغلی انډیمورس په خپلو خبرو کې وویل د شل اوریزو لوبو لپاره مو 18 کسه له لوبډل مشر راشد خان سره په مشوره غوره کړې. لامل دا دی چې مخې ته آسیا جام او نړیوال شل اوریز جام چې په 2020 کې ترسره کیږي د هغې لپاره یوه غوره لوبډله جوړه کړو. دوی ټول به خپلې وړتیاوې وښیي او هغه کسان چې ډېر وړ وي راتلونکو سیالیو ته غوره شي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر لوبغاړي ځکه هم لوبول کیږي تر څو د ټولو لوبغاړو د دوپوهنې غوره ځایونه معلوم او د راروانو جامونو لپاره یوه ښه لوبه غوره شي. دغه راز د دغو لوبو لپاره ټول کسان د دوی د وړتیاو پر بنسټ غوره شوي او په راتلونکي کې به هم ځوان او وړ لوبغاړو ته ډېره پاملرنه کوي. د یادولو ده چې ابراهیم زدران، قیس احمد، سید احمد شیرزاد، ظهیر خان پکتین او شاپور زدران تر دې مهاله په نړیوالو ټیسټ سیالیو کې ګډون نه دی کړی. همداراز رحمان الله گربز، شاهد الله کمال، فضل نیازي او نوین الحق بیا هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل به په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې برخه واخلي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ چې آیا کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي؟ دوی به کرکټ لپاره څه وکړي او که نه؟ لاندې په کمنټ کې را سره خپل نظر شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم. د الله پامان.